السلام علیکم. د حیات خان ورلد درنو لیدونکو، مونږ سانتیاګو ته روان شو. سانتیاګو دلته چې د ثاقب د کور نه ورته 2 ساعته لاره ده او زه هلته یو وړوکی غونډه محفل لرو، ملګري مو دي، نو سفر هم شروع کړو. زه یم، اظهار صاحب دی، رخسار دی او وقار اتل جان دی. وقار ته څنګه یاره سور دی برابر دی؟ 1 2 3 2 یو رخساره بس روان شو. د خیره ښه دا به ډېره ښکلې لاره ده. نو سانتیاګو ده ګورو چې څنګه ده. خو مونږ چې د لاس ویګاس نه راتلو هغه لاره باندې خو نه دا بله لاره ده که نه ځو د مکسیکو بارډر پله روان یو که نه. دا اخري ښار دی په دې طرف. دا ډېر طرفونه دي، 6 طرفه دي، خو دا په یو طرف اخري ښار دی. نو راسره اوسئ. ولسنامه مونږ او دا وړوکی غونډې سفر. دا د سانتیاګو په لاره باندې د سمندر غاړه سمندر دی. دا دغه شیزونو اوسېدو ځای دی. داسې ځان ته یې په لتو لتو کنلی دی. اکدوان دا که نه اظهار صاحب دغه ریاکټر دی که نه دا داسې بجلی د جوړه خو داسې ده
خلک یېرېږي د نیوکلیر پاور نه یعنې ټول نه سیف سیز هغه دی پاکستان کې اوس دا که یو 15-16 ولګېږي نو دومره بجلي دا کوي چې نه سولر دومره بجلي پیدا کولی شي لږ ټایم دپاره یو نیوکلیر پلانټ چې پاکستان اوس کار سانتیاګو ته رسېدلی یم حاجي صاحب هاشمي صاحب په ځای کې دا ولس محمد په دغه ځای باندې پاته ملګري راغلل دوی به پکې هم راولم او نن موږ د دوی سره یو دلته یو محفل لرو هزار صاحب هم دی هاشمي صاحب هم دی او ځای ډېر ښکلی دی نو خدای دې وکړي چې تاسو ورته ټول خیر په خیر او ښه راته اوسئ دا ښکلی ځای چې دی دا وګورئ دا منظره تاسو ته ډالۍ دې ځای ته څه نوم وایي خاص سانتیاګو تر دې خوشاله دي مې زه خپله ښکلی ځای دی یار India and Pakistan was Allah